د ولسمشر غني دوهم مرستیال سرور دانش او د عبدالله سره د جوړجاړي په اړه تازه څه وویل. عبدالله څنګه د غني وړاندیز منلی؟ دلته یې ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو بخیر. عبدالله د سیاسي کړکېچ هواري کې پرمختګ شوی. عبدالله هیله ښودلې چې سیاسي هوکړه به په نږدې راتلونکي کې وروستی شي. پخوانی اجرایي مشر او په تېرو ټاکنو کې د ولسمشر محمد غني سیال عبدالله ویلي د روان سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د روانو هڅو لړ کې ځینې پرمختګونه شوي او دواړه لوري پر خپلو اصولو هوکړه کړې ده. ښاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې اوس د دې اصولو په رڼا کې د شوې هوکړې د وروستی کولو لپاره د دواړو لورو لخوا کار روان دی. خو نوموړي د دې اصولو په اړه چې ده ورته اشاره کړې تفصیل نه دی ورکړی. عبدالله هیله ښودلې چې سیاسي هوکړه ژر تر ژره وروستی شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاین سره خبرو کې ویلي د ولسمشري ټاکنو جنجال ختم شوی او څو ورځو کې به عبدالله د سولې شورا مشر وټاکل شي. سرور دانش د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د ویډیو له لارې خبرې کړي. د ښاغلي دانش فیسبوک پاڼه کې د دې ویډیو خبرو په راپورټ کې د نوموړي له خولې ویل شوي ډېر ژر ممکن د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ سیاسي کړکېچ پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش زیاتوي تر څو راتلونکې ورځ دواړه لوري هوکړه کوي او ښاغلی عبدالله به د سولې شورا مشر شي. افغان ټاکنې غني ته مبارکي، خو د عبدالله اعتراض بیا د محمد اشرف غني د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د یادولو وړ ده چې هغه طرحه چې ویل کېږي د دې ډلې تایید کړې رسنیو ته رسېدلې او په هغه کې ښاغلی عبدالله د سولې چارو کې اجرایي صدرات رامنځته کولو 50 سلنه مهمو حکومتي بستونو او د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکولو غوښتنه کړې. ښاغلی دانش د سولې بهیر کې د پرمختګ په هکله ویلي چې افغان حکومت د سولې مرکشي پلاوي ټاکنو تاوتریخوالي کمولو او د ځینو طالب بندیانو خوشي کولو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره لومړی ګامونه پورته کړي. خو مقابل طالب لوري بیا د دې برخه کې پوره ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې وروستیو کې خپلو بریدونو سره تاوتریخوالی هم زیات کړی. وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او پخوانی اجرایي مشر عبدالله ټاکنیز ډله له دوو نظرونو له امله له اختلاف سره مخ ده. د دې ډلې ځینې غړي د سولې شورا مشي او حکومت کې 50 سلنه رول منلو ته زړه ښه کړی او د منلو یې بولي، خو نور غړي د تېرو څو میاشتو پخوانیو ټاکنیزو د نتیجې باطلېدل او د اجرایي صدرات رامنځته کېدل غواړي. تېره اونۍ د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال او د عبدالله ملاتړي احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړ چې که ښاغلی عبدالله د سولې شورا مشري ومني دا ډله به یې ملګرتیا ونه کړي. ښاغلي مسعود ویلي دا ډله د سیاسي هوکړې له مخې مشارکتي حکومت د ټاکنو پایلې باطلېدل او اجرایي صدرات غواړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.